بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرټکی. هیواد کې د اقتصادي کمیسیون په روسي ناسه کې د 12 سترو پروژو تایید. د معیار او کیفیت ادارې لخوا له شیخ ابو نصر فرعي بندر څخه د 15.1 ټنه بې کیفیته محمولې بیرته ګرځول. او د امریکا سره د جګړې د پای لپاره د ایران لخوا د 14 مادهیزې طرحې وړاندیز. د لوی مهربان خدای په سپېڅلي نامه درنو کو سلام د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د روان کال د غوی میاشتې 14 نشته. زم د بشپړ خبرونه دي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت باید چې د اقتصادي کمیسیون په روسي ناسه کې 12 پروژې تایید او وړاندو ادارو ته یې د تطبیق لارښوونه وشوه. په دغه پروژو کې پکتیا ته د وارداتي برېښنا لیږد، له غزني څخه د ډبل سرکټ لیږد، د سب سټیشن د پاتو چارو بشپړول او د برېښنا رسول، له نور الجهاد سب سټیشن څخه هرات، فراه او نیمروز څخه د برېښنا لیږد مزي غځول، د هلمند ګریش ولسوالۍ د سیدانو کلي ته د برېښنا رسول، د کندهار له ختیځ سب سټیشن څخه د ترینکوټ تر نوي سب سټیشن او له کجکي بند څخه د ترینکوټ تر نوي سب سټیشن پورې د برېښنا رسول، د فاریاب د پښتونکوټ ولسوالۍ د دهندري بند او په دغه ولسوالۍ کې د خشتپل د اوبو لګولو پروژه، العزم 215 قلردو ته د برېښنا رسول، د کندهار عینو مینی د 350 بستریز روغتون فعالول او ظرفیت لوړول، د نیمروز ولایت په مرکز کې د 40,000 لمونځ کوونکو په ظرفیت د جامع جومات جوړول، د تورغونډي، هرات او اندخوی شبرغان مزار شریف د اوسپنې پټلۍ غځول شامل دي. د معیار او کیفیت ادارې له شیخ ابو نصر فرعي بندر څخه د 15.1 ټنه ایزوګامو محموله چې له کورنۍ معیارونو سره یې سمون نه درلود بیرته صادر کوونکي هیواد ته ورواګرځوله. د معیار او کیفیت اداره ټینګار کوي چې هیڅ غیر معیاري توکو ته به هیواد ته د وارداتو اجازه ور نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه نوري بې کیفیت تجاري معاملې هم د هیواد له بندرونو څخه ګرځول شوي دي. بل خبر د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف اخشناس وایي چې د بدخشان تخار لویه لاره د سیلابونو له امله په 15 ساحو کې د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د نوموړي په وینا د لارې پاکولو عملیاتي ټیمونه په زیانمن شویو سیمو کې شتون لري او د دغې لوی لارې د پرانیستلو لپاره هڅه کوي. ښاغلي اخشناس دغه راز له هیوادوالو غوښتل چې د لارې د بشپړ خلاصېدو پورې دی پر دغه لاره له سفر کولو ډډه وکړي. او روسي خبردار چې تسنیم خبري اژانس راپور ورکړی چې ایران د جګړې د پای ته رسولو لپاره د پاکستان په واسطه امریکا ته 14 مادهیزه طرحه وړاندې کړې ده. د راپور له مخې ایران په دغه طرحه کې د بیا ځلي یرغل د نه کولو، د ضمانت د ایران له شاوخوا سیمو څخه د امریکایي ځواکونو وتلو، د سمندري محاصرې پای ته رسولو، د ایران کنګل شوي شتمنیو آزادولو، د بندیزونو لرې کولو، د لبنان په ګډون په ټولو جبهاتو کې د جګړې ختمولو او د هرمز سنګي د مدیریت غوښتنه کړده. ورته مهال د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې ډیر ژر به د ایران لخوا استول شوي طرحه وڅېړي. قدرمنونکو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.